کپڑے را خراب ډاکټر صاحب ډېر بد بیماره یم ډېره بده ټوخه مې کېږي دا څو ورځې کېږي بیماره یم دا غاړې مې دی بندې دي دی سره شنتې دي ډاکټر صاحب دوایي خو راکړه څه به در کېږي یاره ډاکټر صاحب ټوخه مې کېږي هلک سندرې سه یا ستاسې په کور کې یا مسر سته یا کسر سته د مشورې والا سړی لرئ که نه لرئ لرئ نو خو د مشورې والا سړی لرئ دا مشوره خو به در کوله چې دا ټوخه ده یا ډاکټر ته ورسه یا و طبیب ته ورسه یا یو بوټی یو شی وخوري سړی تی بس وروره ځانونه خراب کوي در په دره یې کوي ځانونه ټیبیان کوي وروره بیا نو ډاکټر ته را روانې ډاکټر بیا به تی څه وکړي ډاکټر صاحب ډېره ګراني ده او بل ستا خبره صحیح ده په کور کې مشر ولئ هغه څه ما پوښتنه وکړه زموږ یوه زړه انا ده هغې ته ما ویلې ما ویلې انا ډېره بده ټوخه مې کېږي یو شی راوښیه چې ویې خورم هغه راته ویلې ولې بچکه ته به داسې چم وکړې یوه تالۍ به مستې وخورې یو جیک به شلومبې وچښې له هغه بعده به مالټې وخورې بیا به ماښام مضبوط چکني راوړې لیمبو به مکې واچې بیا به وخورې هغسې مې وخوړل ډاکټر صاحب نور لا سره چپ سوم نور هم بیماره سولم اوس مې دا غاړې سره شنه دي نو ته دا راته وایه د هغه سره د یو څه ګزاره نه سوه خو هغه نور خراب کړم ډاکټر صاحب هغه ټیم مې لږ لږ ټوخه کېدله اوس مې ګرځه دا غاړې سره شنتې دي بیخي خراب یم یو شی خو راوښیه خدای مو خوا نږده اوس تی څنګه دغه کوي دا بوتل در واخله ښه سهار درې سرپوږه سهار درې غرمه درې ماښام صحیح دی ډاکټر صاحب کور یې ودان پیسې بیا سهار درکړم سمه ده پیسې څنګه سهاری بېغمه شه بېغمه شه شناخته خلک یو بس چې برابر شولې زه بیا ماته حال راکړه بیا یې ورراسه صحیح دی یاره ډاکټر صاحب دوایي خو دې راکړله ګر سره نه یم ورسره ښه شوی ته به مې نور هم ورسره زیاته شوله نو اوس مې ټوخه نور هم زیاته شوله داسې ټوخه مې کېږي څه وایې او یاره بیخي نور سره چاپ یاره ما خو دونه لمبر یک دوا درکړله د دغه داسې خوړلی سیار به خوړلی بیا بیمار نه دی راغلی خو نو ما هم پر تا باندې اعتبار وله ځکه زه تا ته رالم نو اوس ته بیا یو چم وکړه ډېر خراب یم بدپرهیزي خو به دې نه یې کړې یا ډاکټر صاحب ګر سره زه په پرهیز کې ډېر سخت یم بدپرهیزي مې نه ده کړې سره کم دې استعمال کړه ډاکټر صاحب دلې ستا دوایي راکړله زه ولاړلم کور له یوه اره ما ټرایپ وواله بیا زما پلار ټرایپ وواله بیا زما درې ورونه نور وله هغو ټرایپ وواله هو نو د چش ټرایپ ته یې په ګردو خوړلی یا ډاکټر صاحب سر یې نه خلاصېدی بیا به د کومې خوا جوړ سې